السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم ملګرو چې ټول به روغ او جوړ خوشحاله به وئ. بیا هم له ټیکنیکل زده کړې چینل څخه بیا هم په ډیر زیات خوندوره ویډیو کې ملګرو تاسو ته راغلی. ملګرو نن مې ډیر یو د کار او خوندور اپلیکیشن ستاسو لپاره راوړی دی. ملګرو چې ستاسو به یقینا ډیر خوښ سي. ملګرو هغه دا ملګرو چې موږ څنګه کولی شو په یو موبایل کې دوه واتساپ وي یا دوه فیسبوک یا که دوه هر څه یې موږ دوه استعمالولی سو. ډیر خوندور اپلیکیشن دی. ویډیو تر پایه وګورئ. ویډیو مه سکیپ کوئ. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زه تاسو څخه ډیر په درنه هیله کوم که تاسو زموږ چینل تر اوسه نه سبسګرایب کړی نو زما د یوټیوب چینل سبسګرایب کړئ او خوا کې د ګنټۍ نشان ته زور ورکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هره ویډیو تاسو ته په وخت سره درسیږي. او ویډیو لایک کړئ که مو خوښه شوه له نور ملګرو سره خامخا شیر کړئ. نو د هغه لپاره ملګرو دا یو اپلیکیشن دی ملګرو چې تاسو به یې د پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ. که له هغه ځای څخه تاسو نشئ ډاونلوډ کولی نو ډسکریپشن کې مې لینک درکړی. له هغه ځای څخه تاسو ډیر په راحته ډاونلوډ کولی شئ. نو دا ملګرو موږ اوپن کړو. تاسو ملګرو دا الاو کړئ. ملګرو تاسو به اوس ملګرو تاسو په دوه شنه نشان کلیک وکړئ. دا ملګرو لږ انتظار ته وکړئ تاسو سر ته ورسېږي. اوس ملګرو موږ یو فیسبوک راوړو. دا تاسو اوس ملګرو ګورئ زما یو واتساپ دلته ګورئ. تاسو ملګرو خپله ګورئ. زما یو فیسبوک ګوره دا د ملګرو او واتساپ مې ګوره تاسو خپله ملګرو لیدلی شئ. دا د ملګرو تاسو ته واتساپ راوړم. دا زما واتساپ ته او ملګرو دا زما فیسبوک ته. بیا راځو ملګرو تاسو ګورئ ملګرو اوس په دلته په ډیر اساني سره بل واتساپ جوړولی شئ ملګرو. اوس خو فلحال زما ډیټا نه ده خلاصه ملګرو او فیسبوک هم تاسې 2 کې لوګین کولی شئ. نو ملګرو دا طریقه هیله لرم چې دا طریقه مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي نور ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او د داسې ښایسته ویډیوګانو لپاره زما چینل لازمي سبسګرایب کړئ. تر بلې ویډیو چې زه راځم د الله په امان.